قدرمنو کتونکو السلام علیکم. که غواړئ چې زموږ مطالب تاسو ته پر وخت در ورسیږي نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب او په څنګ کې ورسره د بیل آیکن ووهئ. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون 1,30,630 کرنټین سوې رایې د اعتبار وړ اعلان کړې. د ټاکنو کمیسیون وایي یادې رایې د دارالانشا کمیسیون لخوا د کورنیو او نړیوالو متخصصینو په حضور کې څېړل سوې او وایي چې کومه ستونزه یې نه لرله. خو د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم کاندید عبدالله د ټاکنو کمیسیون له یادې پرېکړې سره د مخالفت په څرګندولو سره له یاد کمیسیون څخه وغوښتل چې غیر بایومټریک رایې باطلې اعلان کړي. ښاغلي امرالله صالح بیا د عبدالله په جواب کې ویلي موږ ډاډ درکوو چې دا ځل به د انتخاباتو پایلې باعزته وي او ولسمشر محمد اشرف غني به د دوهم ځل لپاره ګټونکی اعلان سي. نه امریکا نه داخلي لنډغر او نه نور خنډونه پرېږدو ترڅو د انتخاباتو د پایلو معنی وګرځي. دا دوره به غله، زورواکان او د پردیو جاسوسان په بشپړ ډول وټکول سي او افغانستان به 5 کاله وروسته یو باامنه او پرمختللی هیواد وي.